بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او خراغلاست خوږو دوستانو. یو داسې کتاب چې تاسو به ملیونر کېدو ته مجبور کړي. تاسو بالکل صحیح واورېده. دغه کتاب د لوستلو نه وروسته داسې امکان نه جوړیږي چې تاسو په هر څه لاس کېږدئ او هغه په سرو زرو بدل شي. مګر دغه کتاب د لوستلو نه وروسته تاسو چې هر کار ته لاس واچوئ او پکې ښه محنت وکړئ، هغه کار به تاسو ته سره زر وګرځي او تاسو به کیدای شي چې میلیونر شئ. د دې کتاب لوستل به ستاسو په ژوند بې حده زیات مثبت تاثیر وکړي. دا کتاب تاسو ته پیسې نشي ګټلی او تاسو ته مستقیما مادي ګټه نه درکوي، مګر لوستل به تاسو داسې قابل کړي چې تاسو د هر څه ګټلو هڅه وکړئ، تاسو به ترلاسه کړئ. د دې کتاب د لوستلو نه وروسته به تاسو خپل ځان خوش قسمته وګڼئ، تاسو به نورو ته صفت وکړئ. خو بیا دا کوم کتاب دی؟ د دې کتاب نوم دی ریچ ډیډ پور ډیډ. پور ډیډ یعنی غریب پلار او ریچ ډیډ یعنی مالدار پلار. زه تاسو ته دغه کتاب مختصر او لنډ سمري بیانوم. له دغه سمري نه به تاسو ته آیډیا وشي چې دغه کتاب لوستل حتمي او ضروري دي او دغه کتاب د لوستلو نه بغیر به ستاسو ګزاره ونه شي. په دې کتاب کې یو هلک وي چې د هغه دوه پلاران وي چې یو پلار یې غریب او یو پلار یې مالدار وي. مالدار پلار یې اصلي یا سکه پلار نه وي او غریب پلار یې اصلي یا سکه پلار وي. امیر یا مالدار پلار یې اصلا د ملګري پلار وي. د دې دواړه پلاران دته بېلابېلې خبرې او طریقې ښایي. د دې غریب پلار پی ایچ ډي کړی وي او په مکتب کې معلم یا پروفیسور وي او بل طرف ته د دې مالدار پلار د اتم ټولګي یا کلاس ناکامه یا فیلیر وي. د دې پروفیسور پلار دته وایي چې ته په مکتب او کالج کې ښه کوشش وکړه او ښه نمبر یا مارکس واخله تر څو په یوه لویه کمپنۍ کې وظیفه یا نوکري واخلي. دی بل طرف ته د مالدار یا امیر پلار دته دا مشوره ورکوي چې ته ښه محنت وکړه او ښې نمبر واخله تر څو چې ته خپله یوه لویه کمپنۍ خلاصه کړي او خلکو ته په هغه کمپنۍ کې نوکریانې یا وظیفې ورکړي. د دې اصلي پلار دته وایي چې پیسې د هر فساد جرړه ده، ولې مالدار پلار بیا ورته وایي چې د پیسو نه لرودل اصلا د هر فساد جرړه ده. د دې غریب پلار دته وایي چې مالدار خلک اکثره غلط کارونه کوي چې مالداریږي، مګر د مالدار پلار دته وایي چې غریب خلک د خپلو عادتونو له وجې غریب وي او هسې د مالدارانو بدې ردې وایي او په اصل کې همدې مالدارو خلکو ته محتاج وي. کله چې د مالدار پلار وفات شو، خپلې کورنۍ لپاره میلیونونه پیسې او جایدادونه پرېښوستي وو، لیکن کله چې د غریب پلار وفات شو، د خپلې کورنۍ لپاره یې بې شمېره قرضونه پرېښوستي وو او د کفن لپاره یې هم پیسې نه لرودلې. روبرټ یعنې د دې کتاب لیکوال یا مصنف ځکه ډېر خوشحاله و چې د دغې دواړو پلارانو خبرې ښه په غور اورېدلې او هغه د یو پلار خبرې منلې او د بل پلار خبرو ته یې غلطې نه ویلې بلکې اهمیت یې ورکوو او بالاخره هغه د خپل مالدار پلار لاره تعقیب کړه او هغه هم ښه غټ تجار او مالدار شو او د هغه د اتم کلاس فیلیر پلار د وخت د ټولو نه غټه سرمایه‌دار انسان جوړ شو. په دې کتاب کې ځینې داسې خبرې دي چې ما تاسو ته راخیستې دي او خورا ډېرې مهمې دي. د دې کتاب په 4مه برخه کې د اسیټس او لایبیلیټیز په اړه ډېره ژوره څېړنه شوې ده، خو زه تاسو ته په اسانه الفاظو معرفي کوم. روبرټ وایي کله چې یو څه له بازاره اخلئ چک یې کړئ چې اسیټ دي او که لایبیلیټیز دي. که داسې څه اخلئ چې هغه تاسو ته پیسې ګټي نو دا بیا اسیټ دي. لکه داسې یو کور یا مارکیټ چې هره میاشت تاسو ته ترې پیسې یا کرایه راځي نو دا بیا اسیټ دي. او که تاسو داسې څه اخلئ چې هغه بیا ستاسو له جیب نه پیسې وباسي یا مصرف کوي لکه یو موټر یا موټر سایکل او داسې نور څه نو دا بیا لایبیلیټیز دي. مالدار خلک ځکه مالدار وي چې هغوی تر ټولو ډېر اسیټ اخلي او ډېر کم د ضرورت وړ لایبیلیټیز اخلي.
او بل طرف ته غریب انسان ځکه غریب وي چې تر ټولو زیات لایبیلیټیز اخلي لکه یو نوی موټر، نوی ماډل آیفونونه او نور. نو د دې لپاره مالدار خلک ډیر ایسټ اخلي او تاسو هم باید ایسټ واخلئ. په دنیا کې درې ډوله خلک وي، پور یعنی غریب، هغه خلک چې پیسې ورته راځي او ټولې پیسې صرف په خوراک، څښاک، لباس، د کور په کرایه او ورځني ژوند باندې ټولې مصرفېږي او هغوی حتی لایبیلیټیز نشي اخیستلی. متوسطه اقتصاد خلک یا میډل کلاس د هغوی کیش فلو ډیر اسانه وي، هغوی ته چې کومې پیسې راځي په لایبیلیټیز یې لګوي، لکه یو نوی موټر اخلي، نوی آیفون او داسې نور چې څومره راځي هغومره مصرفوي. هغوی په غور سره نه ګوري چې د خرچې کمولو پر ځای خرچه زیاته کړي او دا خلک همیشه په ژړا وي ځکه څومره چې معاش یا سلري زیاتیږي هماغومره یې مصارف زیاتیږي. او بیا یو ډیر ښه ډایلوګ هم وایي چې یار اوس خو قیمتي بیخي زیاته شوې او د بچو خرچې هم نه پوره کیږي او هره ورځ یو نوې خرچه. ریچ یا مالداره د دې خلکو کیش فلو بیخي فرق لري. دوی ته چې کومې پیسې راځي په هغه ځایونو کې مصرفوي، په کومو ځایونو کې چې بې حده زیات ضرورت وي او نورې ټولې پیسې د کنجوسۍ سره سنبالوي. هغوی اصلا کنجوسه نه وي خو کنجوسي د دې لپاره کوي تر څو خپلې پیسې په صحیح ځای او صحیح وخت مصرف کړي او بیا داسې ایسټ پرې اخلي چې هغوی ته ټول عمر ګټه رسوي. دا هغه خاص خلک دي چې دوی پیسو ته کار نه کوي بلکې پیسې دوی ته کار کوي. مالدار کسانو دومره ایسټ اخیستی وي چې هر طرف نه ورته پیسې راځي، چاته یې دکان خلاص کړی وي، چاته یې موټر اخیستی وي، خلاصه له هر ځای نه پیسو پسې پیسې. دا یو څو ضروري خبرې وي چې د دې کتاب نه ما تاسو ته راخیستي. تاسو بس هم دا کتاب ولولئ او که لوستلی نشئ نو دا ویډیو بار بار کتلی شئ. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک کې مو د داسې نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره فالو کړئ.